تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د روزي مشتا دا توبه نسب نه غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيها فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه ابو داود. قدرمن عزتمنو د نن بیان عنوان و خلاصه د اختر او د عید د احکام متعلق ده. دا د اختر په احکامو کې موږ مخکې ذکر کړی و، خو بیا ذکر کوم چې خلکو ورته متوجه شي چې صدقة الفطر، زکات الفطر، سرسایه یا فطرانه د دې د ادا کېدلو ضرورت او واجب کېدل کله شروع کېږي چې کله د اختر په ورځ، یعنې د اختر په شپه چې کوم سبا خیږي، دغه سبا ختلو نه واخله تر د اختر د مونځ پرې دغه وخت دی، دغه د ادا کولو وخت دی. دې له متوجه اوسئ. چا مخکې ادا کړي وي خو ښه ده، که چا مخکې نه وي ادا کړي چې دغه وخت دی. لکه د مانځه وخت چې راشي نو بیا هغه سړي باندې مونځ کول فرض شي، خو چې وخت یې تیر شي نو بیا بې قضا راوړي. دویمه خبر دا ده چې د اختر په ورځ باندې، د وړه اختر په ورځ د سبا د منځه نه پس خوراک مستحب او ښه کار دی. او بیا مستحب او ښه کار دا دی چې په خرما او کجورو باندې خوراک وکړي د اختر په ورځ، د سبا د منځه نه پس، د سبا د منځه نه پس، د اختر د منځه نه مخکې خوراک وکړي. دا یو. او خوراک بیا مستحب دا دی چې په کجورو باندې. او حکمت پکې همدا دی چې تعجیل راشي، عجله راشي د الله تعالی د حکم ادا کولو دپاره، چې په رمضان کې په دې ورځو کې روژه وه او اوس د دغه اختر په ورځ باندې افطار دی، نو په کار دا دی چې د دې په افطار کې عجله وشي. او په لوی اختر کې بیا د دې حکم دا دی چې لوی اختر په ورځ کله چې د اختر د منځه نه راوګرځېږي نو بیا دغه به خوراک وکړي. په هغه کې بیا ښه طریقه داسې ده چې هغه خوراک د قربانۍ او د وضحیې په غوښه باندې وشي. د اختر د خوشحالۍ متعلق او د هغې عادات و طریقې او سنت طریقه، یو د اسلام نه مخکې طریقه وه، د جاهلیت په زمانه کې، د کفر په زمانه کې چې کله اسلام نه و راغلی، نو هغلته د کفر په زمانه کې او د کفارو عادت و طریقه دا وه چې هغوی به د 2 ورځو کې خوشحالۍ او اختر کوو. یو د نیروز په حدیث کې راځي، زموږ او ستاسو په اصطلاح باندې نوروز، یعنی د حمل د ورځې، حمل د میاشتې اوله ورځ، او بل د مهرجان یعنی د میزان د میاشتې اوله ورځ. نو په دغه 2 ورځو کې به دوی خوشحالي کوله او اختر به یې لمانځلو.
نو کله چې اسلام راغی، نبی کریم علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړی، نو پوښتنه یې وکړه چې دا خلک د څه شي خوشحالۍ کوي په دغې 2 ورځو کې. نو هغې ورته ووایي که نه چې دا 2 ورځې وي د اسلام نه مخکې زمونږ چې موږ په دې کې اختر خوشحالي کوله. نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې د هغې 2 ورځو په بدل باندې په عوض کې الله تعالی تاسو ته نورې 2 ورځې درکړي د اختر او د خوشحالۍ دپاره، چې هغه یوه د وړه اختر ورځ ده او بل د لوی اختر ورځ ده. د اسلام نه مخکې افغانستان کې څه رواج و؟ اسلام چې د افغانستان ته د حضرت عثمان صاحب په زمانه کې راغلی او اول بلخ ته راغلی د احنف ابن قیس په مشرۍ باندې چې بلخ فتح کړي. د دغې اسلامي فتحې نه پس چې حضرت عثمان صاحب چې 3م خلیفه دی چې دا بلخ فتح شو د حنف ابن قیس په سپه سالارۍ کې او په مشرۍ کې. دې نه مخکې په بلخ کې کم مذهب و؟ نو اول مذهب په بلخ کې چې دی او په خراسان کې او په فارس کې هغه مذهب د مجوسو او هغه مذهب د زردشت. نو په بلخ کې د اسلام نه مخکې د چا مذهب د مجوسو د زردشت چې هغه دی چې د اور عبادت به کوو، د اور د دوی دا مذهب اسلام نه مخکې. او دا مذهب چې دی په بلخ کې د میلاد د عیسی علیه السلام نه مخکې په زرګونه کاله مخکې هلته موجود و. بیا د هغې نه پس چې د زردشت د مجوسیانو چې هغه د اور عبادت به کوو مشرکان و، د هغوی چې دغه د دیانت او دغه مذهب په بلخ کې او په خراسان کې په ایران کې کمزوری شو. نو بیا په دغه وخت کې په بلخ کې 2م مذهب چې دی که نه قوت واخیستو چې هغه د بودا دی. بودا دا د نیپال کې پیدا شوی، د نیپال په جنوب کې. د دغې بت پرستۍ تهداب ایښی دی، بت پرستۍ. بیا د دغه دین چې دی هند کې، پاکستان کې، افغانستان کې، خو بیا لوی مرکز چې دی که نه په آخر کې هغه په بلخ کې و. افغانستان کې په ډیرو ځینو کې د بودا مجسمې او دغه اشکال شته دی. او په ننګرهار کې د اډه ورته وایي، په هغه کې د بودا ډیرې مجسمې راوځي. نو بیا په بلخ کې 2م مذهب چې دی چې هغه تهداب کې ښودلی شو قوي مذهب د بت پرستۍ او د شرک، هغه د بودا و چې هغه په اصطلاح د هندوانو مسلک او مذهب دی، کفري مذهب دی، د شرک مذهب دی، د بت پرستۍ مذهب دی. نو بیا چې کله د حضرت عثمان صاحب په دور خلافت کې حنف ابن قیس راغی، نو بیا په بلخ کې اسلام راغی. نو هغه د زرتشت چې هغه اول مذهب په بلخ کې، د هغوی په مذهب کې دغه د نوروز ورځ دا به اختر لمانځه کېدله، په دې ورځ به خوشحالي کېدله د زرتشت په مذهب کې. اوس هغه د نوروز ورځ لمانځل په افغانستان کې او بیا میلې په بلخ کې، دا په مسلمانانو کې د جاهلیت او د ناپوهۍ د وجې نه مروج شوی او کوپارو رواج ورکړی. کوپارو د نوروز د ورځې تعظیم او د هغې کې خوشحالي او په هغې کې اختر کول
دا په اتفاق د څلورو مذهبونو باندې حرام او کبیره ګناه ده او د هغې ممانعت په احادیثو کې راغلی او د هغې ممانعت د علماو د سلفو په اقوالو کې راغلی نو یو سړی چې څوک ځان ته مسلمانان وي مؤمنان وي اول د الله تعالی کتاب مني بیا د پیغمبر علیه السلام حدیث مني بیا د صحابه او اقوال مني بیا مذاهب اربعه مني بیا خاص کر په مذاهب اربعه کې امام ابو حنیفه د امام مذهب ګڼي او د هغه په فقه حنفي باندې فیصلې کوي او ځان حنفي ګڼي نو دا د فقه حنفي کې د دې په ځای چې څه تاویل پکې پیدا شي د جواز دپاره د رخصت دپاره بلکې په هغه کې تصریح راغلی د دې په حرمت باندې نو دغه ناپوهي د افغانستان په خلکو کې راغلی ده وی کله چې راغلو رسول علیه السلام مدینې منورې ته د دوی دپاره 2 ورځې وي د مدینې د خلکو که د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې د مدینې خلک څنګه وو مشرکان او یهودو نسوارا وه یهود او مشرکان وه نو بیا چې نبی علیه السلام هجرت وکړ څه محدود خلک مسلمانان شوي وه نو د دوی 2 ورځې وي د یهودو او د دغې مشرکانو چې دوی به په هغه کې لوبې کولې او هغه به کوله د اختر به یې کوو نو نبی علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا کمې ورځې دي نو صحابه ورته وي چې موږ به لوبې کولې خوشحالي به مو کوله اختر به مو کوو په دغې 2 ورځو کې په جاهلیت کې یعنې اسلام نه مخکې نو رسول الله سلام وفرمیل چې الله تعالی بدل کړی تاسو ته عوض یې درکړی تاسو ته د دغې 2 ورځو په بدل کې او د 2 ورځو په عوض کې چې د نوروز ده بله د میزان ده خیرا منهما ښه ښکلې له دغې دواړو نه هغه څه شی دی ښې او ښکلې له دغې 2 ورځو نه چې هغه ورځ د لوی اختر ده او بله ورځ د واړه اختر ده نو نبی کریم علیه السلام په دې حدیث کې د دغې د جاهلیت د زمانې د مشرکینو د شرک د زمانې د کفر د زمانې چې هغه د اخترونه وه د نوروز او د هغه د میزان د دې دواړو اخترونو په بدل کې نبی علیه السلام دا دواړه اخترونه د هغې په بدل کې په عوض کې وړاندې کړل نو د دې جمع کول داسې دي لکه په عقل کې دنیا کې سړی فکر وکړي چې سړی یو ګاډی خرڅ کړي یا یو څاروی خرڅ کړي خو د ده جب ته پیسې راځي که نه ګاډی او څاروی خو هغه مشتري واخیستو داسې خو نشي کېدلی چې ګاډی او څاروی دې هم خرڅ کړي هغه دې هم د ده وي او پیسې دې هم د ده وي داسې خو نشي کېدلی نو د دې جمع نشي کېدلی چې دا د وړه اختر ورځ دې هم اختر وي او د لوی اختر ورځ دې هم اختر وي د خوشحالۍ او د میزان او د نوروز ورځ دې وي او بله خبرداره چې دا صراحتا معلومه شوی دی حدیث نه چې دا د کمې زمانې اخترونه وه چې په مشرکانو کې پاتې وه هغه د کفر د زمانې وه او خاص کر د کم کفر هغه د زردشت چې هغه د اور عبادت کو مشرک د هغې زمانې قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك فتح الباري وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس عن قول الناس يوم العيد تقبل الله منا ومنك فقال ما زال ذلك الأمر عندنا ما نرى به بأسا الثقات لابن حبان د اختر په ورځ باندې بل داسې دود و رواج ده چې خلک یو بل ته مبارکۍ ورکوي او خلک د دغې اختر په ورځ باندې خوشحالي کوي نو دا څه ګناه نه ده ویو اصحاب د رسول علیه السلام جبیر بن نفیر وی چې کله به دوی مخامخ شو دی و د بل سره د اختر په ورځ یو بل ته بې ویلو
چې قبول دي کې الله تعالی زمونږ نه او د ستاسو نه څه روژه او طاعات عبادات دا د الله تعالی زمونږ او ستاسو نه قبول کړي. نو همدغه مبارکي ده. امام مالک صاحب نه چې امام د دارالهجرت دی هغه نه چا تپوس او پوښتنه وکړله چې خلک د اختر په ورځ دغه الفاظ استعمالوي چې الله تعالی دې ستا روجي او منځونه عبادات قبول کړي زمونږ او د ستا نه، تقبل الله منک و منک. نو امام مالک صاحب ورته وویل چې همیشه دغه کار زمونږ په نسبت باندې په مدینه منوره کې د امام مالک صاحب زمانه کې تابعی دی، هغه وایي چې دا کار زمونږ په مدینه منوره کې همیشه و، منګه به نه ګڼلو په دې باندې څه ګناه او څه باک، موږ داسې نه وی چې دا ګناه ده او مکروه دی، بلکې دا جایز عمل دی. دارنګې د اختر په ورځ باندې دا مستحب او ښه طریقه ده چې سړی خوشحالي وکړي او غسل وکړي او خوشبویي ولګوي، ښایسته او ښکلې جامې واچوي. دا مستحب و سنت طریقه ده. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له رواه البخاري ومسلم. عمر فاروق مندلې وه یوه جوړه جامې یعنی صادر او لنګ چې د غټو ریخمو دا بریشم د غټو ریخمو دا خو ډېر قیمتي شی دی چې خرڅولی کېدله په بازار کې. نو عمر فاروق راوړله نبي علیه الصلاة والسلام ته او ورته وویل چې دا له رسوله دغه جوړه واخله، ته به ځان ښکلی کوي، ځان به ښایسته کوي په دې سره په اختر کې او دویم په هغه وخت کې چې تا ته د قومونو مشران راځي، وفدونه تا ته راځي، نو دغه ورځ به نبي اغوندي. نو رسول علیه السلام وفرمیل چې دغه لباس دغه جامه چې د ریخمو ده دا بریشمو ده دا جامه د هغه چا ده چې هغه برخه په آخرت کې نه لري. مطلب دغه د ریخمو جامه اغوستل د نارینه دپاره حرام دي اتفاقا، ځکه نبي علیه السلام دا کار ونه کوي. خو البته چې عمر فاروق دا خبره کړې وه چې دا ښکلې جامې دي او ښکلې کپړه ده، ته دا واغونده د وفودو دپاره د اختر دپاره، نو په هغې باندې نبي علیه السلام رد ونه کوي. نو هغې نه معلومه شوه چې د اختر په ورځ باندې ښکلې او ښایسته او پاکې جامې اچول دا مستحب دي. عن عبد الله بن عمرو انه قال من مر ببلاد الاعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة رواه البيهقي في السنن الكبرى. عبد الله بن عمر سے فرمائی وی چې څوک تیر شولو، یو روایت کې راځي چې چا کور جوړ کړي، خو دواړه مطلب صحیح چې په عجمو کې کور جوړ کړي یا پې تیر شو د سفر په حالت کې، د کار او د تجارت په حالت کې، په وطنونو د عجمو کې د عربو نه غیر دا نور ټول چې دی که نه که هغه یورپ دی که امریکا دی او که افغانستان که منځني اسیا ده که افغانستان او که ایران او که هند، عربو نه غیر د خلیجي ممالکو نه غیر د نور ټولو ته څه ویلی شي؟ عجم. نو هغه وایي چې څوک کور جوړ کړي او یا چې د تیر شي په سفر او په تجارت او په کاروبار کې د عجمو په وطنونو، نو بیا یې وکړلو د هغوی نوروز، د هغوی د اختر خوشحالي چې د حمل اوله ورځ ده، د نوروز اوله ورځ ده،
دم ورسره ونمانځلو او دم همغه اختر ورسره وکئ. لکه په دې حکم کې دا د کرسمس دا د میلادي کال دا د عیسی علیه السلام د پیدا کېدلو کال چې د یهودو نسوارا د هغې دپاره اختر کوي، هغې ته کرسمس وایي. هغه په ځینې اسلامي دولتونو کې هم خلک نمانځي د جهالت او د ناپوهۍ په وجه. نو فرمایي چې ویې کړلو د هغوی سره دا د نوروز خوشحالي او اختر او دی په همدې حالت کې مړ شو. دا سړی دا مسلمان په همدې حالت کې مړ شو. نو دا به را جمع کړی شي وی وتشبه بهم او مشابهت یې وکړي د دوی سره په خوراک کې، په تحفو کې، په خوشحالۍ کې، په میلو کې، تر دې پورې چې دی مړ شو او دی په همدغې حالت کې و چې د هغوی سره د اخترونه نمانځل او دا میلې ورسره کولې او دا خوشحالۍ ورسره کولې. نو حشر معهم یوم القیامت، نو دی به را جمع کړلی شي، را ژوندی به کړلی شي، را پورته به کړلی شي میدان د هغه ته د حساب و کتاب ته، د الله حضور ته، د همدوی سره. ډیره د خطر خبره ده، ډیره د خطر خبره د مسلمان دپاره او بیا خاص کر د جاهل مسلمان دپاره او بیا خاص کر د هغې مسلمان دپاره چې هغه د دوی د دغې اخترونو دپاره توجیهات و تویلات برابروي. او حال دا چې هغه توجیهات و تویلات نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته، نه د صحابهو په عمل کې شته او نه په فقه حنفي کې شته. نو دغه خلک چې د دوی سره د اخترونه و میلې کوي او یا د دې دپاره د جواز دلایل پیدا کوي، نو دا به د همدغې یهودو نسواراو، دا به د همدغې زرتشتیانو او د مجوسیانو او د هندوانو او د دوی په صف کې به په قیامت کې راپاڅېږي. استغفر الله استغفر الله. ولې هغه خوشحالي موږ ونکو چې موږ ته د الله کتاب، د پیغمبر حدیث و د فقه حنفي کې پاتې ده؟ هغه خوشحالي باید وکړو. هغه خوشحالي ونکو چې هغه د غیرو خلکو وي، ځکه چې دا دومره خطرناکه خبره ده چې قیامت په ورځ به د هغوی په صف کې راپاڅېږي او دنیا کې به دې ځان ته مسلمان ویلی وي، ځان ته به دې مؤمن ویلی وي. تاسو خو اوس دې ته فکر وکئ، دې ته هم فکر وکئ چې زموږ دا د اخترونو، د لوی اختر او د وړه اختر دا مسایل میډیا او د غرب میډیا دومره نه اشاعت کوي، دومره نه یې خوروي او دومره مصاحبې نه کوي او دومره د هغې دپاره کوریج نه ورکوي لکه دغه د نوروز د میلو دپاره، د نوروز د اختر دپاره او د هغې د خوشحالۍ دپاره. دا ځکه چې دا یو غیر اسلامي عمل دی، دا یو غیر افغاني عمل دی، دا اسلامي عمل نه دی. لکه مخکې تاسو ته ګوره ما ووي دا ګوره افغاني عمل هم نه دی، دا د چا عمل دی؟ دا د فارس د مجوسو عمل دی، د زرتشتیانو عمل دی، د اور د بتپرستانو عمل دی. او دا د چا عمل دی؟ دا د هغه چا عمل دی چې هغه د هندوانو عمل دی، هغه د بودا عمل دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو په د الله تعالی په کتاب، د پیغمبر په حدیثو او بیا د هغې د اسانۍ او د سهولت لپاره په فقه حنفي باندې پوره علم او پوره عمل راکړي چې دنیا کې مو څنګه چې ځان ته مؤمنان او مسلمانان وایو واقعي همغسې شو او په آخرت کې هم د مؤمنانو د مسلمانانو په صف کې راوچت شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقوا حسنا غواړي، لار شیرنا غواړي، دا د روزې میاشت ده توبه نصب نه غواړي.